اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، نن له یوې نوې جالبې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یم. هغه دا چې د هغو خلکو لپاره لس زیري چې د سهار د لمانځه حفاظت کوي. که چیرته یو مسلمان او مسلمانه ښځه دغه لس زیري ووایي، هیڅ ګمان نه کوم چې بیا به د سهار لمونځ په خوب پرې تیر شي. قدرمنو لیدونکو، د سهار لمونځ کې ډېرې زیاتې فایدې دي. دلته یې لس هغه زیري چې د احادیثو په رڼا کې ثابت شوي دي ستاسو درانه حضور ته وړاندې کیږي، نو اوریدل او عملي کول یې پر تاسو. اول زیری: د سهار لمونځ د قیامت په ورځ پوره نور دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ته کوونکو ته د زیری وي چې د شپې په تیاره کې مساجدو ته ځي، د قیامت په ورځ به د دوی لپاره پوره روښنایي وي. البانی صحیح الجامع 2823. دوهم زیری: د دنیا تر هر څه بهتره د سهار لمونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سهار 2 رکعته سنت لمونځ بهتره دی تر دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي، یعنی له دنیا او ماپیها څخه. دا چې سنت یې دومره لوړه درجه لري، نو د فرضو به یې څومره لوړ شان وي. رواه المسلم 925. دریم زیری: ډېرې نیکۍ د مسجد پر لور په ډېرو قدمونو کې دي. ډېرې نیکۍ د مسجد پر لور په ډېرو قدمونو کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خپل کوره د لمانځه په طرف ووځي، د هغه لپاره په هر قدم کې 10 نیکۍ دي، او لمانځه ته انتظار کوونکی عابد ګڼل کیږي او د لمونځ کوونکو څخه ګڼل کیږي تر هغه چې خپل کور ته راوګرځي. رواه احمد 11459. څلورم زیری: د سهار پر لمونځ کوونکي ملایکې شاهدي وایي. د سهار په قرائت لوستلو، یعنی د سهار په لمانځه شاهدي ویل کیږي. اسراء 28. پنځم زیری: د سهار لمونځ د اور څخه د نجات یوه وسیله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم ته به داخل نسی هغه څوک چې د لمر ختلو مخکې او د لمر لوېدلو مخکې لمونځ یې کړی وي. هدف یې د سهار او مازدیګر لمونځ دی. رواه مسلم 640. شپږم زیری: د الله تعالی د ذات مبارک لیدل. جریر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 14 سپوږمۍ ته کتل، بیا یې وفرمایل چې تاسو به خپل رب جل جلاله داسې روښانه ووینئ کوم چیرې د سهار او مازدیګر لمونځونه په تداوم سره کول. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وویله: بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. البخاري 583 و مسلم 182. اووم زیری: د ټولې شپې د عبادت ثواب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د ماخستن لمونځ په جماعت وکړي لکه نیمه شپه چې یې عبادت کړی وي، او څوک چې د سهار لمونځ په جماعت وکړي لکه ټوله شپه چې یې په لمانځه تېره کړې وي. رواه مسلم 655. اتم زیری: د سهار لمونځ کوونکي ته ملایکې دعا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سهار لمونځ وکړي بیا هغه د لمانځه پر ځای کینی، نو ملایکه به ورته دعا کوي. د هغوی د دعا الفاظ دا دي: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه احمد 1251. نهم زیری: د حج او عمرې په اندازه ثواب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سهار لمونځ وکړي بیا کښیني د الله تعالی ذکر وکړي تر هغه چې لمر راوخیږي، وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي، د ده لپاره به د حج او عمرې غوندې پوره اجر وي. البانی السلسله صحیحه 3403. لسم او وروستی زیری هغه دا دی چې د سهار لمونځ د شر څخه د ساتنې ذریعه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سهار لمونځ وکړي هغه به د الله تعالی په ذمه کې وي. رواه مسلم 650. هغوی چې د سهار لمونځ نه کوي د دغه ټولو ګټو او بشارتونو او زیریو څخه به بې برخې وي. قدرمنو ګلونو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورکړئ، او که زموږ په چینل کې نوي وئ نو چینل هم د داسې ښایسته ویډیوګانو د کتلو لپاره در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له
ښایسته او عبرتناکو ویډیوګانو څخه برخمن اوسئ.